میټا ای آی دا یو اپشن تقریبا هر چا سره په فیسبوک، انسټاګرام او په واتس اپ کې راغلی دی، خو د دې په استعمال اوس هم ډېر ملګري نه پوهېږي. نو نن زه تاسو ته په دې ویډیو کې مکمل طریقه درښیم چې د میټا ای آی استعمال به موږ څنګه کوو، د دې په مدد سره موږ څه کولی شو، دا موږ ته کم کارونه اسانوي، ټوله طریقه درښیم. تاسو به چیټ جی پی ټي استعمال کړي یا به د هغې په باره کې تاسو اورېدلي وي چې په هغې کې تاسو څه قسمه خبر ورکړئ، تاسو له د هغې جواب درکوي، یعنې څه کوېشن ورکړئ، تاسو له د هغې جواب درکوي. څه معلومات ورکوئ، څه په کار وي ستاسو هغه تاسو له درکوي، یا تصویر دا جوړوئ هغه هم تاسو ته جوړوي. همدغه شانتې اوس فیسبوک، مسنجر او په واتس اپ کې میټا والا ای آی ایډ کړی دی، آرټیفیشل انټیلیجنس. دغه شانتې نور هم ډېر ټول چې د په مدد سره خلک خپل اسانۍ دپاره ډېر ښه کارونه پرې کوي. اوس تاسو نور اسانۍ دپاره ډایرکټ په واتس اپ کې هم د ای آی والا سره دغه شانتې رابطه کولی شئ، په واتس اپ کې، په فیسبوک کې کولی شئ، په انسټاګرام کې کولی شئ. د دې په مدد سره موږ څه کولی شو، که موږ یو تصویر جنریټ کول غواړو، زموږ یو تصویر ته ضرورت راشي، یعنې یو داسې ځای تصویر چې موږ لیدلی هم نه وي، موږ چې دغه تصویر پکار دی، نو دوی تاسو ته هغه تصویر هم تیاروي. د دغه نه علاوه که ستاسو یو ویب سایټ وي، تاسو ورته ارټیکل لیکئ، نو دوی تاسو له دغه ارټیکل هم لیکي، مکمل ارټیکل تاسو له دغه شانتې ډایرکټ درکوي. نو دغه نه علاوه ستاسو سټوډنټ لایف په باره کې څه قسمه کوېسچن وي، هغه هم تاسو دلته کولی شئ، تاسو ته به کمپلیټ انسر میلاویږي او مکمل طور ښه ګایډ کیږئ به. د دغه نه علاوه د څه باره کې چې تاسو معلومات حاصلوئ، یعنې کوم ځای باره کې چې تاسو معلومات کول غواړئ، دوی به تاسو ته د هغې په باره کې معلومات هم درکوي. نو نور څه غواړئ، ډېر زیات استعمال یې تاسو ته اسان کړی دی. اوس د چیټ جی پي ټي نه بغیر تاسو په واتس اپ، فیسبوک او په انسټاګرام کې هم ډایرکټ د ای آی والا سره رابطه کولی شئ. څه قسمه څه څیز پکار وي، تاسو هغه ته وایئ، به تاسو ته جنریټ کوي او تاسو ته به یې لیکي هم. اوس د موبایل سکرین طرف ته دغه طریقه زده کوو چې موږ به د دې میټا ای آی استعمال څنګه کوو، یعنې د دې نه به موږ یو کوېسچن باره کې تپوس څنګه کوو، تصویر به ترې څنګه جنریټ کوو، او مکمل طریقه به درته ښیم د موبایل په سکرین کې. اوس دوستانو که تاسو واتس اپ استعمالوئ یا فیسبوک استعمالوئ، تاسو سره به دلته دا اپشن ایډ شوی په واتس اپ کې ګورئ، دا صحیح ده. دا یو اپشن به د ډي پلس د پاسه ایډ شوی وي، دا د ای آی والا اپشن دی. په دې کې تاسو هر قسمه پوښتنه، هر قسم تصویر جنریټ کولی شئ. د دغه نه علاوه بره سرچ کې هم ایډ شوی دی، دلته یې لیکلي دي آس میټا ای آی اور سرچ. تاسو دلته سرچ هم کولی شئ، کانټیکټ سرچ کوئ، او که د میټا ای آی نه او که د ای آی نه څه پوښتنه کوئ، نو تاسو دغه هم سرچ کولی شئ. اوس په فیسبوک کې چې کله تاسو فیسبوک استعمالوئ، ډېرو کسانو سره به دا اپشن راغلی وي چې اثر نه وي راغلی، خپل فیسبوک یا واتس اپ چې دی پلی سټور نه اپډیټ کړئ. دلته په دې سرچ اپشن کې تاسو سره دغه شانتې آیکن شو کېږي، لکه څنګه چې په واتس اپ کې تاسو سره شو کېده، صحیح ده. دغه د ای آی والا یو اپشن تاسو سره نوی دلته شو کېږي. نو تاسو چې په دغه کلیک کوئ، څه پوښتنه کوئ تاسو کولی شئ، یا تاسو مسنجر کې هم دغه پوښتنې بیا ډایرکټ کولی شئ. فار ایگزامپل ما دا مسنجر راواړو، دلته دا دی میټا ای آی، صحیح ده. تاسو سرچ کولی هم شئ دا میټا ای آی، او ډایرکټ دې نه کوېسچن کولی شئ، څه پوښتنه وي. اوس په دې ما کلیک کو، دلته څه پوښتنه وي اوس موږ کولی شو. دا وګورئ، دا په دې ما تصویران جنریټ کړي دي، تاسو لیدلی شئ، دغه لیکل هر څه یې موږ ته کړي دي، تاسو هر څه سټپ بای سټپ کتلی شئ، صحیح دی. ټیک ده. اوس ګورئ بیک رالم واتس اپ ته. په واتس اپ کې دا بر اپشن دی، راښکته یو آیکن اپشن دی که نه، نو موږ په دې آیکن اپشن کلیک کوو. دلته اوس فار ایگزامپل زه لیکمه وي آر ایز K2، ما دا یو کوېسچن ولیکه او سینډ مې کو. اوس ګورئ لاغړې به موږ ته د دې انسر شروع شي، صحیح ده. دا وګورئ مکمل ډیټیل یې راکوي. تاسو ورسره دا هم ویلی شئ چې شارټ ډسکرایب، شارټ یې موږ ته ووایه دغه شانتې. اوس زه دلته لیکمه چې پلیز جنریټ K2 پکچر. ټیک شو. اوس زه دوی ته وایم چې د دې تصویر ماته راکړئ، د کیټونو په سینډ به کلیک کړو او ټرای کوو چې څه کېږي، صحیح ده. جنریټینګ جاري دی، دا دی، صحیح ده. دا تاسو وګورئ د K2 تصویر یې موږ ته هم راکړو. اوس زه دلته بله پوښتنه کومه، کین آی ګرو مای ټیک ټاک اکاؤنٹ، سینډ مې کو. اوس ګورئ دا دې یو ټاپک راکړی، وایي دا کارونه وکړه ستا ټیک ټاک اکاؤنٹ په زر ګرو کېږي. دا وګورئ، صحیح ده، پوره ډیټیل راکوي. او زه دلته بل یو پوښتنه کومه، دلته اوس بله پوښتنه کوو. ګورئ وي آر یو فرام، دا زه دې میټا والا ته وایم، ای آی والا ته، صحیح ده. اوس فار ایگزامپل ګورئ کوېسچن مې ته وکړو، اوس دې څه وایي، یعنې ټوټل ډیټیل یې دغه کړو. ښه
چې زه آرټیفیشل انټیلیجنس لینګویج ماډل یم او دا پوره قصه یې کړله. تاسو یعنې په اسانۍ سره ستاسو څه د کلاس سبجیکټ وي په هغه کې تاسو د پوښتنه کول غواړئ یعنې یو کوېسچن راشي ټیک شو. دلته فار ایګزامپل تاسو ولیکئ what is seal سینډ کړئ تاسو ته به هم انسر درکړي ټیک شو. پوره ډیټیل صحیح ده ایکسپلینیشن هم کیږي. دغه نه علاوه دغه شانتې تاسو تصویر پکې هم جنریټ کولی شئ یعنې ښه د تصویر سره هم لیدلی شئ. دغه شانتې په فیسبوک مسنجر کې هم تاسو پوښتنې کولی شئ په واتس اپ کې هم کولی شئ. دا ویډیو مې دې لپاره وکړه چې ډېرو ملګرو سره دا اپشن راغلی خو هغوی چې دا اپشن به لرې کېږي څنګه نو دا اپشن ولې لرې کوئ ځکه دې تاسو ته ډېره زیاته فایده درکوي. تاسو دې نه هر وخت څه قسمه پوښتنې وي تاسو ترې کولی شئ یا تاسو ډېر زیات بور یې او تاسو دوی سره پري چاټ هم کولی شئ. صحیح ده نو دغه شان تاسو دا استعمالولی شئ تاسو ته به فایده درکوي او لرې کېږي نه او لرې کوئ هم ټیک ده. دغه شان تاسو دا استعمالولی شئ. که ویډیو مو خوښ شي ملګرو سره شیر کړئ. همدغه شان د ټیپس اینډ ټریکس لپاره آی ډي ضرور فالو کړئ. ډېره مننه.